چې دا وخت میجا د ډی خان های کورټ مخته احتجاجي کیمپ ش موجود دي دغه احتجاجي کیمپ میجا پارینه اعلان کړی و چې د های کورټ مخته احتجاجي کیمپ لګاوي د علي وزیر د کیس په حواله سره مشاوره چې کوم چیف جسټس دی هغه پارین ډی خان ته راغلی و او دا نن په ډی خان شدی میجا دا کیمپ د دغه پوره لګاوله چې میجا د اووز چیف جسټس ته ورسوي چې دلته کوم د علي وزیر کیس په پینډینګ شراون دی هغه کیس شه د پولیس ریکارډ د 2 میاشتې نه راوړي ویس د کوم عدلیه چې کوم د دغه نمائندې سره میج ملاقات وکړه د میشته د باور وکړه چې چیف جسټس دا شای په خپل نوټس شو خسته دی او ان شاء الله دغه چې کوم سابو کیس دی د علي وزیر سابو پیشیدو نو پولیس او ریکارډ راوړي کنه روړ نور جج صاحب دغه فیصله کوي دغه آئین د قانون مطابق او دای فیصله بیا ورکوي که ضمانت ورکوه کنه ورکوه خدا کیس چې دغه بیا فیصله کوي نو هغه بنیاد باندې میجا د احتجاجي کیمپ چې دی کنه چې میج د کی مقصد د پوره لګاول هغه مقصد دغه و چې د میج اوس چیف جسټس ته ورسېږي اوس د میج ورسېد نو دا کیمپ میج په مشوره سره د وکیلونو په سره میجا د کیمپ چې کیم دی دغه ویس ختم کوي او دا میج امید هم لري د عدالت نه د عدالت نه چې ان شاء الله د آئین د قانون مطابق دغه کیس چې کیم دغه فیصله مشترکوي